السلام علیکم ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. نن تاسو ته دا درښیم چې څنګه وکولی سو چې وګورو چې زموږ فیسبوک د بل چا په ټلیفون کې خلاص پاتې سوی دی او یا بل څوک زموږ فیسبوک استعمالوي. نو د دې دپاره چې تاسې دا زده کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. او که چیرې تاسې زموږ کانال ته نوي راغلي یاست نو کولی سئ چې زموږ کانال درسره سابسکرایب کړئ او بیا د بیل بټن هم چک کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې هم وګورئ. راځو ویډیو د همدې ځای څخه پیلوو. کله چې مې فیسبوک را خلاص کړئ دلته راځم، په دې کونج کې په دې درې خطونو باندې به کلیک وکړو او بیا به راسو کښته. که چیرې ستاسې ټلیفون ژبه انګلیسي اوسي نو بیا به ډېر اسان د دې ویډیو څخه استفاده وکولی شئ. دلته پر سیټینګ اند پرایوسي باندې کلیک کوو. چې دا را خلاص کړئ راځو پر سیټینګ باندې کلیک کوو. راځو لاندې پر سیکیورټي اند لاګین باندې کلیک کوو او بیا پر دې سی آل باندې کلیک کوو چې موږ ته وښیي. دلته به تاسو ته ټوله هغه ځایونه او هغه ټلیفونونه درته ښکاره کړي چې ستاسو فیسبوک خلاص دی پکښې. نو اوس چې ماته دا یو دانه ټلیفون ښیي چې هغه هم زما خپل ټلیفون دی، وایي ډیوایس ټایپ اننون، یعنې زما ټلیفون نوعیت نه دی ورته مشخصه، وایي په هرات افغانستان کې اوس خلاص. که چیرې غواړو که چیرې په نورو ټلیفونونو کې هم ستاسو فیسبوک خلاص پاتې سوی اوسي نو دلته لیست راځي نور هم درته ښکاره کوي چې په کوم ځایونو کې او په کومو ټلیفونونو کې ستاسې فیسبوک خلاص دی. که غواړئ چې نو د دې ټولو څخه بیا لاګ آوټ کړئ خپل فیسبوک نو تاسو پر دې بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته دوه دانې اپشنونه د ښکاره کړي چې یو لاګ آوټ بل کنسل دی. نو کله چې تاسو پر لاګ آوټ باندې کلیک وکړئ نو ستاسې فیسبوک به د ټولو هغو ټلیفونونو څخه لاګ آوټ سي چې مخکې تاسو ته په هغه لیست کې ښودل سوي وه. مننه.